یاره نور څومره انتظار دا ستا دپاره وکم منزله نور څومره مزل پر دغه لاره وکم د هغه راشې د دریاب سر ته ونه رسېدو د سرخوړلي انقلاب سر ته ونه رسېدو قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي د دنیا لوی بشر دوستان مې خو چې دلته راشي یاد صاحب د دنیا لوی بشر دوستان مې خو چې دلته راشي خاتم تعین او شیروان مې خو چې دلته راشي ته چنګیز خان او منګل خان هلاکو خان جوړ شي یا رنجړ سنګ یا اکبر تیمور یا ګل خان جوړ شي ډېر ښایسته څه خپله موږ د سرخوړلي عقل سر ته ناست یو او نورو ته سیوري جوړوو په خپله لمر ته ناست یو نو ډلګی جبهه تنظیم وطنه په شرق او غرب شمال جنوب باندې تقسیم وطنه ډلګی جبهه تنظیم وطنه په شرق او غرب شمال جنوب باندې تقسیم وطنه او سل سره شته ولې د سلو سرو سر نه لري دا وطن زر لري ملګرو خو زرګر نه لري لا وینې غواړي په سرو باندې مړه نه شوله دا د دوزخ کومه کوټه ده چې سړه نه شوله اول به ووژني په بل بیا زموږ خپل راشي د یو حجاج له ظلمه خلاص نه یو چې بل راشي نو ربه د دوو عمریانو یو دریځ راکا یو عمر راکا یو عمر عبدالعزیز راکا یو عمر راکا یو عمر عبدالعزیز راکا ډېره مننه ټول روبر پښتون ولس ته سلام او مینه خاص کر مسافرو ملګرو ته چې دې وخت کې مونږ په سکرین باندې ګوري د زړه له تله سلامونه او احترامات ورته وړاندې کوم ملګرو د ډېر ځنډ وروسته مو مونږ وتوانېدو چې هېوادمل پښتونیار صاحب را پیدا کړو اکثره ملګري دا خبرې کوي چې پښتونیار صاحب اوس ژڼی شوی دی هغه پخواني رزم کې نه ښکاري نو تاسې راځئ دا بنډار سره وګورئ چې هېوادمل پښتونیار صاحب کې رښتیا فرق راغلی دی که همغه پښتونیار دی پښتونیار صاحب د زریات په دې خپل ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی کوو ستړي مه شئ قربان یاد صاحب تا ته او د زریات ټول لیدونکو ته سلام په دې هیله امید چې دی به ټوله ته ښه وي ژوند به یې په خیر او خوشحالۍ سره تېرېږي مننه پښتونیار صاحب څه مو راوړي دي درڅخه اورې یاد صاحب یو نظم دی خو د نظم نه مخکې به یو څو بیتونه درته ووایم چې بیګا دی چې لاسونه کړل اوږده په دیواله تا خپل مین ته ورکړل اشنا څه په دیواله او یا ته پرنځختی یا اسمان ژړلی نه دي یا ته پرنځختی یا اسمان جړلی نه دي ببري د شول له تندې نه کاږه په دیواله او چې دوه قدمه لاړه شي همغه زمونږ کور دی چې دوه قدمه لاړه شي همغه زمونږ کور دی انځور مې دی ستا کاڼې غوندې زړه په دیواله دا نظم د یاد صاحب د تراب صاحب چې د چا د بغاوت سر تر پامیر رسېدلی تر پامیر رسېدلی او د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسېدلی او سره د بغاوت جانان ارتې تڼۍ ګرځې تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون پټ نه شو د چا مخ ته په دوو ګوتو لمر آخر هم برابر شو هغه سر او د غره سر او رمه ترانم په اللهو مست د شیخان دربار ته دې راغلي د دې لرې موریدان او ته چېرته یې جانانه ګلکسونو ته راځه زمونږ د کلي هغه دنګو چنارونو ته راځه او چې څرنګه په لمر پسې د لمر ګلونه اوړي دا ستا مخ ور مخ پسې بلا مخونه اوړي شوې ته دې د آینو د مخ څیرې در پسې ترکې او نور شوې د انتظار زړونه او زارې در پسې ترکې اشنا بوی چې لاړې سپ مخی در نه جوړ شو یو سرک په غرونو پاتې لمر مخی در نه جوړ شو او تتمشه تر منزله ستا د لارې مشالونه رانه شه درته دا سپوږمۍ او ستوري کږدي چونه منو چې دلته اوسپنه او ایمان د ټکر شوي سوزل د رقیب سر او زما سر پسې شوي مننه یاد صاحب منو چې دلته اوسپنه او ایمان د ټکر شوي سوزل د رقیب سر او زما سر په شان شوي ډېر پښتونیار صاحب دې وخت کې منو راوړي درڅخه اورې په لپسې یاد صاحب د تراب صاحب یو بل نظم هم دی کوچنی غوندې چې د یادونو سو بزر راته مخکې کېږي د یادونو سو بزر راته مخکې کېږي د ماضي په لیل سپور شم ما له ځانه سره یوسي څو واړه چاچک کې په چړچکو رانه تاو شي د غریب بلا څټلي څو کرپونو کې کمیسونه بیا زه هم له خپل لستوڼي پوزه کش کمه په منډه او بیا موږ شو دوه ډلې بنګړیامات هلته شروع شي ناڅاپي مې یو آواز بیا په غوږو کې انګازه شي داسې نوم راته سوګ اخلي خانجانیه جوړېدی یم په چا مین دی که خپل سر په جړېدو شي چاته حل ویلی نه شي مرور په جړېدو شي لمر سلګۍ وهي تمام شي تیاره غونی شان ماښام شي بیا زمونږ د کلي جونه د یو بل نه مخکې کېږي چې نارونو کې چرچڼې د پاغو غوندې شرنګېږي وایي
زه چې زه ماښام د یو منګی را سره واخله اخ دا څنګه وړکتوب و اخ دا څنګه وړکتوب ډېر یو غزل دی د تراب صاحب چې ما ویل ښکارېږي ټول جهان و د دی ما ویل ښکارېږي ټول جهان و د دی یو زه نه یم هر افغان و د دی نه غلط شومه ټول خلک ویښ دي بس که و د دی یو افغان و د دی نه غلط شومه ټول خلک ویښ دي بس که و د دی یو افغان و د دی زه یو راځي پرې د هنر قافلې په سمه لاره کې کاروان و د دی زه یو راځي پرې د هنر قافلې په سمه لاره کې کاروان و د دی نور خلکو خپل کسب او کمال زده کړلو د پښتون روح هم وجدان مې د دی او خاورې به وڅکم توبه له قبره خاورې به وڅکم توبه له قبره دا مې په سر باندې اسمان و د دی ډېر پښتونیار صاحب څنګه خپله شاعري هم کوئ کوم غزل در سره شته یاد صاحب ما یو غزل راته یاد دی خپل غزلو کې چې ما یو ځای ویلی هم و چې په ښارونو کې که زه سره ګریوان یم په ښارونو کې که زه سره ګریوان یم دې حالت ته رسولی خپل جانان یم زه هوښیار یم په هر څه باندې پوه یم زه هوښیار یم په هر څه باندې پوه یم خو بس بعضې خلکو ته نادان یم چې محبت دې دا خانې راکړه دلبره محبت دې دا خانې راکړه دلبره خلي لاس یم سر به بر سرې ګریوان یم چې راته ته د دغې لارې صفت مه کړه راته ته د دغې لارې صفت مه کړه لار راغلی یم په دې لاره ستمان یم راته ته د دغې لارې صفت مه کړه لار راغلی یم په دې لاره ستمان یم ستا په شانتې نازولی یم پوهېږې ستا په شانتې نازولی یم پوهېږې پښتونیاره زه اوس هم د چا جانان یم ډېر ښایسته و ماشاءالله ډېره ښه شاعري کوئ ډېر